دا جمع را روان دی جرابې مو ته اچو زما محترمو بسا اوقات دا جرابې په دې بوټانو کې یا لمدې شي لږ وخت به تیر شي د دې نه بدبو جوړېږي څنګه چې د اوږې خوړلو سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فلا یقربن مسجدنا زمونږ جومات ته د نږدې نه راځي هغه حلال شیز دی دقه شانتې د جرابې د خپو د بدبو د وجه نه جومات ته نه دي راتګ پکار بیا د دې مطلب دا هم نه دی چې د یو چا د خپو نه بدبو ځي هغه به جومات ته نه راځي نه غرض مې دا دی دا بدبو ختمه که جومات ته راشه بعضې جوماتونو کې قالینونه پراته وي د دې جرابو د راتګ د وجې نه داسې شوي والله چې سجدې ته لاړ شي بیا به دې دا زړی چې کله به اوس اوچتېږم زما محترمو د دې لحاظ ساتل پکار دي دا مساجد د الله کورونه دي او د الله د کورونو ډېر حق دی چې موږ یې آداب وکړو که موږ کمرې ته ننوځو که پلار ننوځي بچي ورته وایي پلاره د کپړو نه دې بدبو راځي جرابونه دې بدبو راځي فورا یې وباسي چې بدبو ختمه کړي که موږ چپړو سره لاړ شو مسجد کور ګنده کوو کمره ګنده کوو ډایرکټ راته بچي ښځه رور خور دا غږ کوي د الله کور د دې حقدار نه دی چې ما ورته د صفایي لحاظ وساتو ولې نه دی زما محترم نو د دې وجه نه زما محترمو د مسجد آداب د دې لحاظ ساتل پکار دي دا مساجد د الله کورونه دي دلته موږ د الله سره خبرې کوو دلته موږ د الله ملاقات ته راځو دلته موږ خپل حاجتونه الله ته وړاندې کوو دلته موږ خپل آخرت برابرو خپل ایمان برابرو نو د دې د آدابو لحاظ ډېر ساتل په ما او تا باندې لازم او ضروري دي